د پغمان برېښنا مدیریت لاسته راوړنې او د پیرودونکو رضایت. تخنیکی کارکونکي نن یو ځل بیا د کار لپاره ملاتړي. د کابل برېښنا ریاست اړوند پغمان برېښنا مدیریت کارکونکي وایي چې شپه ورځ هره شیبه پیرودونکو ته د خدماتو وړاندې کولو لپاره چمتو دي. که شام 1 به شب 2 به شب در ساعت میبریم کار میکنیم به همکاری آمرین محترم. د پغمان برېښنا مدیر انجینیر محمد قیام همدرد وایي چې په تیر یو کال کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي چې له دې څخه یو مهم پرمختګ د شاوخوا 70 سلنه پوروړو پیرودونکو څخه د لګښت پیسو ترلاسه کول دي او په دې توګه یې نږدې 15 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. قبلا زورآور بودن و بلهای خود طویل نمیکردن، حتی تا 103 دورم باقیداری داشت، در حدود 1.5 لک 2.5 لک افغانی می رسید. وادار به صرفیه باقیداری خود ساخته. دغه راز په تیر یو کال کې د نږدې 600 میټر بکسونو اصلاح او رنګول، د 200 انالوګ میټرونو پر ځای د ډیجیټل میټرونو نصبول او په ناقانونه ډول د برېښنا کارونې مخنیوي پایله کې د ضایعاتو کچې راټیټول له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. 600 صندوق که وضعیتشان بسیار زیاد وخیم بود و قابل استفاده نبود، آن را ما ترمیم کردیم و رنگ کردیم و 200 میتر انالوگ ما به دیجیتال تبدیل کردیم. د پغمان برېښنا مدیریت مسؤلین وایي چې له دې لاسته راوړنو سره د پیرودونکو رضایت هم د تیر ژمي په پرتله ډیر شوی دی. د پغمان ډیری اوسیدونکي د خپل کورونو لپاره د برېښنا رسونې له بهیر څخه خوښ ښکاري. نظر به گذشته خوب است، برقا قوی است و ما میتونیم که از برق خوب استفاده خوب کنیم. نمیکنیم که هم گرمی هم جاری برقی هم مثلا ماشین کالاشویی کلش یک را بزنیم. اگر یک دفعه استفاده کنیم فشار سره برق هم سره میاد، سره میتر هم میاد. د پغمان برېښنا مدیریت له 1.0 زیات پیرودونکي لري چې ارغندې، قلعه عبدالعلي، قلعه حیدرخان، تاقي ظفر او د پغمان ولسوالۍ نورو سیمو ته یې د برېښنا شبکه غځول شوې.